قدرمانو دوستانو سلامونه زه غوټۍ یم هرکلی مو کوم چې د ډیجیټل چین پروګرام ګورئ. د چین او منځنۍ اسیا سرمشریزه غونډه به د می له 18مې نیټې څخه تر 19مې نیټې پورې د چین په شیان ښار کې ترسره شي. اوس د چین او د منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ هراړخیزې همکارۍ د ژورتیا په حال کې دي او دغه سیمه د یو کمربند او یوې لارې د ګډې ابادۍ یوه نمونه هم ګرځېدلې ده. دواړو خواوو په تیرو څو کلونو کې په همدې برخه کې کومې ګټې او بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي؟ زه به په ننني پروګرام کې د ګڼو شمیرو له لارې تاسو ته دا موضوع در وپېژنم. په 2022 کال کې د دواړو خواوو ترمنځ د سوداګریو عمومي اندازه له 80 میلیارډو امریکایي ډالرو څخه زیاته وه چې ډېر کم نوی ریکارډ ټینګ کړی دی. د دواړو خواوو د 2 ولایتونو او ښارونو ترمنځ ځانګړې دوستانه اړیکې ټینګې کړي دي. چین د منځنۍ اسیا هیوادونو د محصلینو د زده کړې لومړی مخه او هیواد دی او د یو کمربند او یوې لارې وړاندیز لومړی په منځنۍ اسیا کې پیل شوی دی. له دغو تورو همکاریو څخه د دواړو خواوو ترمنځ ژورې دوستۍ او اړیکې څرګندېږي. د شمیرنې له مخې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د چین شینجیانګ ویور کورواکي سیمې څخه د منځنۍ اسیا په تیریدو سره منځنۍ اروپا ته د بار وړونکو اورګاډیو د تګ راتګ شمېر نوی تاریخي ریکارډ ټینګ کړی دی. په دې جمله کې د الاتاو له بندر څخه د اورګاډیو د تګ راتګ شمېر 2129 ته رسېدلی چې دغه رقم د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سرو کې 12.28 سلنه زیات شوی. د هورګوس له بندر څخه د اورګاډیو د تګ راتګ شمېر 2415 ته رسېدلی چې دغه رقم د تیر کال د همدې مودې په پرتله په سرو کې 14.8 زیات شوی دی. ویل کېږي چې د اسیا او اروپا ترمنځ د طلایي لارې په توګه د دغې سیمې رول ورځ تر بلې مهم شوی دی. د معلوماتو له مخې د می میاشتې په 14مه نیټه د چین د شانسي ولایت له شیان ښار څخه د ترکمنستان تر پلازمینې اشک آباد پورې نړیواله هوایي کرښه پرانیستل شوه او د همدې میاشتې په 18مه نیټه به له شیان ښار څخه د تاجکستان تر پلازمینې دوشنبه پورې نړیواله هوایي کرښه پیل شي. دغه راز د سږ کال له پیل را په دې خوا له شیان ښار څخه د ازبکستان، کرغیزستان او قزاقستان د پلازمینو ترمنځ مسافر وړونکي هوایي کرښې پرانیستل شوې دي. په دې مناسبت د ورېښمو هوایي لاره پراخه او اوږده شوې ده. د چین او منځنۍ اسیا ترمنځ موثرې همکارۍ به د منځنۍ اسیا هیوادونو د ښه پرمختګ لپاره ښه زمینه برابره کړي او همدا سیمه به ورڅخه ګټه واخلي. قدرمانو دوستانو د ډیجیټل چین نننی پروګرام په همدې ځای پای ته ورسید. ستاسو له پاملرنې څخه مننه کوم. خدای پامان.